السلام علیکم. زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 104 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2800 کم 99 مریضان ریکارډ شوي دي او د کرونا وایرس 5200 مریضان صحتیاب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې کرونا وایرس یو بل ډاکټر وژلی دی. حکومت د مې د 14 نیټې نه د 13 کالو نه د زیاتو خلکو د کرونا وایرس د ویکسینیشن لپاره د رجسټر کولو فیصله کړې ده. کرونا وایرس د پوره دنیا په شان په پاکستان کې هم د شوبز سره وابسته نامور خلک وژلي دي. امیتابھ بچن په بھارت کې د کرونا وایرس د خطرناک صورتحال له کبله د امداد اپیل کړی دی. د ورکوټي اختر د میاشتې د کتنې دپاره به نن په اسلام آباد او پیښور کې د سرکاري او غیر سرکاري رویت هلال کمیټو اجلاس کیږي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مونږ د اسرائیلو خلاف د فلسطینیانو سره کلک ولاړ یو. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دورې د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقاتو د خرابولو د کوشش کوونکو حوصلې ماتې کړې دي. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري ویلي دي چې زمونږ د عامو خلکو سره د بیروکراسي رویه نامناسب ده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په ټلیفون باندې په هلو باندې ګرانی نشي ختمېدی. وایي چې د مې په 15 او 14 نیټه باندې په بحیره عرب کې د هوا د کم دباو په وجه باندې د طوفان راتلو امکان دی. په حراره کې د آخري ټیسټ میچ د ګټې نه پس د پاکستان فاتح قومي کرکټ ټیم لاهور ته رارسېدلی دی. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم هیډ کوچ مصباح الحق د محدودو اوورونو په میچونو کې د ټاپ بیټینګ آرډر کارکردګي تسلي بخش ګرځولې ده. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو، خو ټوله ورځ او شپه په اسمان باندې به کله خال او کله ګوري وریاضي موجودې وي. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس د دې خبرونو تفصیل. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 4 کسان وژلي دي.
دغه رنګې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو ټولو مړو شمیره 19,210 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 15,200 مریضان صحتیاب شوي دي. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2,800 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2,40,614 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 8,14,442 ته رسېدلې ده. په ملک کې د کرونا وایرس په صورتحال کې لا بهترین نه ده راغلی. کرونا وایرس په خیبر پښتونخوا کې یو بل سپیشلیست ډاکټر وژلی دی. خدای بخلی ډاکټر فضل رحیم جان په تیمرګره ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال کې پیتالوجیست سپیشلیست و، کوم چې په کرونا وایرس کې مبتلا شو او د کرونا وایرس خلاف جنګ یې وبیله. حکومت د مې د 14مې نیټې نه د 13 کالو نه د زیات عمر خلکو د کرونا وایرس د ویکسینو دپاره د رجسټرډ کولو فیصله کړې ده. کرونا وایرس د پوره دنیا په شان په پاکستان کې هم د شوبز سره وابسته نوموړي خلک وژلي دي. کتونکو په سکرین باندې په دې تصویر کې د هغه نوموړي د شوبز سره وابسته خلک دی کوم چې کرونا وایرس زموږ نه جدا کړي دي. مشهور او معروف بھارتی اداکار امیتابھ بچن په بھارت کې د کرونا وایرس د تشویشناک صورتحال پیش نظر دنیا ته د امداد اپیل کړی دی. د ورکوټي اختر د میاشتې د کتنې دپاره به نن په اسلام آباد او پیښور کې د سرکاري او غیر سرکاري رویت هلال کمیټو اجلاس کیږي. د سرکاري مرکزی رویت هلال کمیټۍ د اجلاس به په اسلام آباد کې چیرمن مولانا عبدالخیر آزاد صدارت کوي او دغه رنګې د غیر سرکاري زونل رویت هلال کمیټو اجلاس به د پیښور په قاسم خان جومات کې کیږي. د کوم صدارت چې به مفتی شهاب الدین پوپلزی کوي. په دې لړ کې مفتی شهاب الدین پوپلزی ویلي دي که موږ ته شرعي شهادتونه میلاو شو نو بیا به موږ په خپله سطح باندې د میاشت د لیدلو اعلان کوو. وزیر اعظم عمران خان په خپل یو ټویټر کې ویلي دي چې موږ د اسرائیلو خلاف د فلسطین سره کلک ولاړ یو. موږ په فلسطینیانو باندې د اسرائیلي مظالمو غندنه کوو. د فلسطینیانو سفارتي او اخلاقی حمایت به همدغه شانتې جاري ساتو. د دې په حق کې به په هر پورم کې आवाज اوچتوو. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې کوم خلکو د پاکستان او سعودي عرب د تعلقاتو د خرابېدو خوبونه لیدل د وزیر اعظم عمران خان درې ورځنۍ سرکاري دورې د دغه خلکو دغه خوبونه په خاورو کې میلاو کړي دي. د دې دورې سره د پاکستان او سعودي عرب تعلقات نور هم مضبوط شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې زمونږ د بیروکراسي د عامو خلکو سره رویه قابل رشک نه ده. د زیاته کړه چې بیروکراسي ځان شاهانه او رعایا غلامان ګڼي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په ټلیفون باندې په هلو باندې په لارو کوڅو او بازارونو کې د ګرانۍ سونامي نشي ختمېدی. د زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې ډرامې کول پرېږدي او د ګرانۍ قابو کولو دپاره عملي ګامونه پورته کړي. تش په خبرو چغو سورو او ټلیفونونو باندې ګراني نه قابو کیږي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د هراره د اخیری ټیسټ میچ د ګټې نه پس د پاکستان فاتح قومي کرکټ ټیم لاهور ته راورسېده. په ایرپورټ باندې د ټیم آفیشل او د کرکټ شایقینو د فاتح ټیم د لوبغاړو شاندار استقبال کړی دی. د مبصرینو مطابق د ورلد کپ دپاره د پاکستان کرکټ ټیم په هر اعتبار باندې پیټ دی، خو ولې په دې لړ کې د تیارو ضرورت دی. وخت کم دی او مقابله سخته ده. بل اړخته د پاکستان د قومي کرکټ ټیم هیډ کوچ مصباح الحق ویلي دي چې د محدودو ورونو په میچونو کې د ټاپ بیټینګ آرډر کارکردګي تسلي بخش ده. د زیاته کړې ده چې په ما باندې د تنقید کولو هیڅ پروا نشته. زه خپل کار 100% ټیک ټاک کوم او مطمئن یم.
दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو، خو البته ټوله ورځ او شپه په اسمان به کله ګوري او کله خال خال وریځې موجودې وي. د راروانو 24 غنټو دپاره د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق په ملک کې د خشک موسم امکان دی. د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق د مې په 15 او 14 نیټه باندې په بحیره عرب کې د هوا د کم دباو له کبله د طوفان د راتلو امکان دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.